ناظرینو، نن مونږ تاسو ته د اسلام د تاریخ د یو داسې لوی واکمن قصه وایو چې د نوم یې اوریدلو سره سم انصاف، عدل او تقوا را یاد شي. دا هغه شخصیت دی چې ډیر علماوی ورته د پنځم راشد خلیفې نوم ورکړی دی. دا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دی. هغه د بنی امیه خلیفه و، خو د دوی ژوند د پاچا په شان نه و. هغوی دومره ساده ژوند کوو چې کله کله خلک باور نه کوي چې دا د ټول اسلامی سلطنت واکمن دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز له ماشومتوبه ډیر نیک او هوښیار و. د دوی روزنه د لویو علماو لخوا شوې وه. هغوی قرآن لوستل، حدیث زده کوو او علم حاصلول. خلق ویل چې په دې ماشوم کې یو خاص نور دی. د دوی استادان هم د دوی په عقل او تقوا ډیر متاثر وو. کله چې هغه ځوان شول نو مدینه منورې ته د والی په توګه مقرر شول. د مدینه خلق له دوی سره ډیر محبت کوو، ځکه چې هغه سختی نه بلکې انصاف سره حکومت کوو. هغه شپې هم د خلکو ستونزې اوریدلې. وروسته داسې وخت راغی چې هغوی د ټول اسلامی سلطنت خلیفه جوړ شول. خلک هیله درلوده چې اوس به هغه شاهي ژوند وکړي، خو هغوی ټولو ته حیرانتیا ورکړه. هغوی اعلان وکړ چې هر څه مال چې زما سره دی هغه د بیت المال ته وسپارل شي. دا اوریدلو سره ټول حیران شول. یو ماخم هغه د رسمی کارونو سره بوخت و. د دوی مخې ته د بیت المال د تیلو څراغ بل و. په همدې وخت کې یو دوست د لیدلو لپاره راغی. حضرت عمر بن عبدالعزیز سمدستی څراغ مړ کړ او خپل شخصي څراغ بل کړ. دوست حیران شو او پوښتنه یې وکړه، دا سم وکړل؟ هغوی ځواب ورکړ، لومړی څراغ د مسلمانانو د مال څخه بل و، هغه د رسمی کار لپاره و. اوس چې مونږ شخصي خبرې کوو نو دا زما شخصي څراغ دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز یوازې د انصاف واکمن نه و، بلکې د الله ډیر لوی عبادت کوونکی هم و. کله چې ټول خلک ویده شول هغوی راپورته شول او لمونځ یې وکړ. ډیر وختونه یې ژړل هم او ویل یې، ای الله، که ما ستا سره ظلم کړی وي نو ما وبخښه. حضرت عمر بن عبدالعزیز ډیر د غریبو خلکو په فکر وو. هغوی اکثره د شپې وخت شار ته وودل چې وګوري څوک ګرسنه یا بیوسه دی که نه. که د چا تکلیف یې ولیدل سمدستي یې مرسته ورسره کوله. ځکه هغوی ویل که زما په حکومت کې څوک ګرسنه ویده شو نو د قیامت په ورځ به الله له ما پوښتنه وکړي. حضرت عمر بن عبدالعزیز د بیت المال ساتنه یو لوی مسؤلیت ګڼلو. هغوی خپل د کورنۍ غړو ته هم د بیت المال څخه ګټه اخیستلو اجازه نه ورکوله. یو ځل د دوی یو خپلوان غوښتنه وکړه چې د بیت المال نه څه واخلي. هغوی صاف انکار وکړ او وویل، دا مال د مسلمانانو دی، زه یوازې د دې محافظ یم، مالک نه یم. حضرت عمر بن عبدالعزیز انصاف دومره مشهور وو چې د لرې لرې خلک د فیصلو لپاره راغلل. یو ورځ دوه کسان د ځمکې د شغړې سره راغلل. هغوی د دواړو خبرې په غور سره اوریدلې. بیا یې د قرآن او سنت مطابق قضاوت وکړ. دواړه خوشاله شول، ځکه باور درلو چې خلیفه به هیڅ کله ظلم ونه کړي. حضرت عمر بن عبدالعزیز علماو ته ډیر احترام کوو. هغوی اکثره علما خپل حضور ته وربلل او مشورې له دوی واخیستله. هغوی ویل که واکمن له علماو لره شي نو انصاف ختم شي. له همدې عمله په دوی دربار کې تل د علم او حکمت خبرې وي. ویل کیږي چې حضرت عمر بن عبدالعزیز ته شپې کم خوب راتلل، ځکه تل د امت فکر کول. یو شپې هغوی خپل خادم ته وویل، زه ویریږم که د فرات سیند غاړې کې یو وزه هم تنده مړی شي نو الله به له ما پوښتنه وکړي. خادم حیران پاتې شو. حضرت عمر بن عبدالعزیز د خپل رعایا سره ډیر محبت کوو. هغوی تل هڅه کوله چې د خلکو ژوند آسانه کړي. ټیکس یې کم کړ او مظلومانو سره مرسته وکړه. له همدې عمله خلک له دوی سره بې حده محبت کوو. په دوی دوره کې انصاف دومره عام شو چې غلاګانې تقریباً ختم شوې. خلک په یو بل باور کول. مسلمانان او غیر مسلمانان دواړه د دوی انصاف ستایلو. دا ټول د دوی تقوا او د الله له ویرې له امله وو. کله چې حضرت عمر بن عبدالعزیز ناروغ شول بیا هم د حکومت کارونه پرې نه ایښودل. هغوی ویل تر څو ساوي زه به خپل مسؤلیت ترسره کوم. ټول ژوند یې د خدمت او انصاف په لړۍ کې تیر شو. حضرت عمر بن عبدالعزیز ژوند مونږ ته درس راکوي چې ریښتینی واکمن هغه دی چې د الله څخه ویری او د خلکو حقونه په پام کې نیسي.
د دوی د حکومت مدت یوازې 2 نیمه کاله وه. خو په دې لنډ وخت کې هغوی داسې مثال وړاندې کړ چې نن هم د تاریخ کې روشن دی. ناظرینو، د حضرت عمر بن عبدالعزیز ژوند مونږ ته درس راکوي چې که واکمن د الله له ویرې ژوند کوي نو ټول قوم خوشاله کېدلی شي. الله مونږ ته هم د دوی لپاره داسې دیانت او انصاف توان راکړي. آمین.